بسم الله الرحمن الرحیم. یو زنانه د حیض په حواله سره تاسو کړل. د حیض په حواله سره یو ډیر مهم او ضروري مسله ده، شرعي مسله ده. ډیر شه زنانه په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي، خاص کر کې زنانه د په غور سره پیغام اوري او بیا چې خاوندان دی غم په غور سره اوري، ځکه چې دا مسله اکثر زنانو ته پته نشته، خاوندانو ته هم پته نشته. بهرحال دا ډیر مهم او ضروري شرعي مسله ده. دا زنانه دا وایي چې د حیض په حالت کې چې کومه قطري خارج کیږي، سری قطري کله ناکله دا غینه علاوه مختلف نور قطري هم خارج شي، یعنی نور کلر والا، مثال طور پر زیړ کلر والا، یا دغه شانتي شین کلر، یا دغه شانتي تور کلر، یا دغه شانتي خړ کلر، یا دغه شانتي مټیاله کلر، مختلف کلر چې کوم دي دغه قطري خارج کیږي د سور کلر نه علاوه. نو آیا دا نور کلر چې کوم دي دغه شانتي قطري خارج شي نو دا هم په حیض کې شماريږي یا نه شماريږي؟ نو اکثر زنانه دا غني چې کوم سری قطري دي دا سب چې کوم دي په حیض کې شماريږي. نو یاد وساتئ په دې حواله سره حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها خاطبه اکثر زنانه خپل کپڑے لګلي او هغه کپڑے چې ولګي نو باغی باندې ظاهر خبره مختلف کلر رنگونه بلګي دي، مثال طور پر سور کلر بم، تور کلر بم، یا دا شانتي ژړ کلر بم، شین کلر بم، دا شانتي مټیاله کلر بم، دا شانتي خړ کلر او مختلف کلر چې کوم خطرې دی هغه بلګي دي. نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها هغه ته وی چې وصبر وکي، یعنی تاسو اوس لا پاکي شوی نه، دا ټول کلر چې کوم دي دا ټول کلر دا د حیض علامت ته ضروري نه چې صرف سور کلر د دین علاوه د شپږ کلر ټول چې کوم دي دا سدي دا د حیض علامت ته د دې پورې چې سفیدی یعنی سپینواله واضح نشي، یعنی چې کله سپین قطري ظاهر شي نو دا بیا د پاکي علامت ته چې درسو پوری سپینواله یعنی سپین قطري نه ظاهر شي نو د هغې نه علاوه د ټول کلر چاهي سور کلر رہے، تور کلر رہے، ژړ کلر رہے، دغه شان دي شین کلر رہے، تور کلر رہے، مختلف چې څومره کلر دي سپین کلر نه علاوه دا ټول چې کوم دي دا په حیض کې شماريږي. لہذا چې تر څو پورې زنانه د حیض په حالت کې مختلف رنگون ولا قطري راشي نو دا زنانه په حیض کې ده، ضروري نه چې صرف سور کلر چې کوم قطري دا په حیض کې دي، د دین علاوه دا شپږ کلر ټول تاسو مخه تمام بیان کړي دا ټول چې کوم دي دا په حیض کې راځي سوای د سپین کلر نه علاوه. نو لہذا دا سي زنانه به تر هغه وخت پورې پاکي غوډه نه حاصلېږي چې تر څو پورې سپین کلر نه واضح شوه. نو په دغه حالت کې زنانه ظاهر خبره د موضوع نشي کولای او روجیم نشي نیسله، دا شانتي د قران مجید تلاوت هم نشي کولای، قرآن وغیرہ هم نشي کولای چې تر څو پورې پاکي نه حاصل کړي. بهرحال امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.